اوه چټکی څومره وخت نیسي ها؟ دا ده کنه خلاصه شوم. یوه شیبه. هر څه چې کوې زر یې کوه. کوم څوک به راشي؟ اوف، دا شبکه هم په دې ورځو کې کنه هیڅ کار نه کوي. او به ګورم چې په بام کې کار کوي کنه. کوم څوک راځي زر کوه کنه. ها دا ده خلاصه شوم. بام کوه. راځه راځه زر کوه هله. په دې لمر کې دلته څه کوي؟ زه عادت نه لرم چې یوه پوښتنه څو ځله وکړم. هغه خوښې جانې، زه د ژبې له بندښت نه ډېره زیاته کرکه لرم. دا خبره څو ځلې درته وکړم. هغه خوښې جانې چټکي هلته نه خوښه جانې دلته. دا چا لپاره مې مساله جوړوله. هو خوښې جانې. راځه مشرې، د دې ځای کار خلاص شو. اوس به ښکته لاړ شو که نه؟ راځه. خدای وژغورلو. د خوښې جانې له لاسه خلاصېدل په دې معنا ده چې د ښامار له خولې نه ځان خو وژغوري. ته ولې د ښامار خولې ته ورغلې او ژبه دې ولې بنده شوله؟ ته خو پوهېږې که نه چې خوښې جانه په داسې کسانو باندې باور نه کوي چې خوله یې بنده شي. خو ناڅاپه مې د پیرې په شان مخې ته راځي، نو ونه ډاره شم. په کراره. اوهو وډاره شه، ان له ډاره مړه شه، خو داسې توتله کېږه مه. مګر د تبکي ژبه هم همداسې بندېږي، نو ولې هغې ته څه نه وایي؟ هغه ته خو د لیور جان لپاره څه نه وایي که نه. ته دا خبرې پرېږده. اوس دا راته ووایه چې تبکي سره څه کوې؟ په ټانکۍ دې د زیرې قطۍ کېښوده او هلته دې غوړي توی کړې. اوهو دا یو دام دی مشرې. همدا چې تبکي هغې زیرې پسې هلته ورشي که نه، هغه تیل چې هلته دي که نه، په هغې باندې به یې لاس ولګېږي او ټوله زیره به لاندې په ځمکه باندې تویه شي. نو بیا څه کېږي؟ اوهو بې له زیرې شړومبې خوند نه کوي او څوک یې نه خوري. او بې خونده شړومبې چې مشرې خوښې وڅکي، نو بیا به له تبکي سره څه کوي؟ ها جنګ کوي. بیا څه کېږي؟ تبکي وځي او ګڼې زموږ. څوک یې؟ څه دې پکار دي؟ زه نل جوړونکی یم. ستاسو د کور کوم پایپ خراب شوی و که نه، نو هو ځکه تشنابه پخلنځي ته اوبه نه راځي. په بالکن کې یو پایپ دی، هغه مات شوی دی. لاړ شه هغه وګوره، پاس دی. راځه پریږدې هله نو راځه. هی تبکي ته چېرته ځې او څه شي پسې ګرځې؟ تاسو زیره چیرته ایښې ده؟ پاس په بام باندې ما اچولې چې وچې شي. ته لاړه شه او هغې ځای نه یې راوړه. رښتیا موږ درته راوړله، خو موږ ډېر کار لرو. دا په خپله سي که نه؟ د واده خو کار دی، همداسې نه ده؟ سمه ده ځې، همدا اوس راوړم. دلته خو هر څه سم دي که نه؟ لکه چې پاس په ټانکۍ کې کومه ستونزه ده. عجیبه خلک دي دوی. په ټانکۍ باندې اچار جوړوي. دلته یې څومره غوړي توی کړي دي. که کوم څوک وښویېده نو د هغه لاس او پښې خو به ماتې شي. هو اوهو دا دی. اوس د باندې ځم او عمومي نل خوشې کوم. اوبه به راشي.
دا ازیرا چا دومره لوړه ایښې ده؟ اوس به خوند وکړي کله چې د دې له لاسه زیره بلدېږي. اوه اوس به څه وشي؟ هغه خو په ټانکۍ کې ولوېده.
اوه هیڅ هم نه کېږي زه څه پوهېدلم چې د زیرې پر ځای به هغه په ټانکۍ کې ولوي کې خورې مګر په هغې خو به څه ونه شي اوه کنه؟ هیڅ هم نه کېږي دلته راشه له دې ځایه به لاړې شو راځه کنه اوه مګر هغه اوهو په هغې هیڅ هم نه کېږي په هغې ټانکۍ کې اوبه نشته له کوم ځای نه چې اوبه راځي که نه هغه پایپ مات شوی دی او پایپ جوړونکي نه دا جوړ کړی مګر هغه به له دومره لوی ټانکۍ نه څنګه وي؟ اوهو ولې دومره بیړه لرې لومړی ښکته خو ماشومانو ته ډوډۍ او اوبه ورکړو که نه او د مشرق واقع زړه لاسته راوړو کار چې خلاص شو 3-4 ساعته وروسته راځو همدا جلۍ به وباسو اوه که هغې به ویل چې شړومبې هغې چمتو کړي دي او زیرې پسې دلته راغلې وه او په ټانکۍ کې ولوېده بیا اوهو داسې کوم څه نه کېږي که 3-4 ساعته په ټانکۍ کې پاتې شي خپل عقل به له لاسه ورکړي او بیا هغه وخت به یې له خولې نه یوه خبره هم ونه وځي او بیا به داسې وتښتي چې زموږ د کور هېڅکله نوم هم وانخلي او بیا به دلته رحم نه شي پوهه شوې اوه واه ډېر ښه نو راځه چې لاړې شو او د مشرق واخې زړه لاسته اوه. راوړو تر څو ټولې ګاډۍ موږ ته راځي اوهو راځه چې لاړې شو دا ټولې ډالۍ ما خپله یوازې ستاسو د خپلوانو لپاره راوړې دي ډېرې ښایسته ډالۍ ګانې دي ډېرې ښایسته مګر په دې باندې خو هم ډېرې پیسې لګولې وي د کنه ډالۍ نیت اړین وي قیمت نه ګرانه بالکل سمه خبره دې وکړه خورې ورور جانه ته عادتي خور جانه سلام تاسو کله راغلی موږ خو به مزاحمت نه وي کړی وی دا ته څه وې ورور جانه دا مو خپل کور دی که نه راځئ دلته کښېنئ راځئ څه خبره ده تروري تاسو خو بیخي ډېرې ګاڼې اخیستي دا ګاڼې مې د دوی خپلوانو لپاره اخیستې دي دا وګورئ دا ساړې مې له چاندنې څوک نه راوړي دا ګاڼې مې د صرافانو له بازار څه شوي پلاره زه به ستا لپاره اوبه راوړم اوهو لورې ته کښېنه زه یې راوړم ته صبر وکړه تاسو خو به پوهېدلي یئ چې موږ ولې دلته راغلي یو د وروستي ځل لپاره درته وایم له خپل رضالت نه لاس واخلئ که نه نو ستاسو راز به برسېره کړم ته به څه ووایې دا چې تاسو ټولو موږ سره څه وکړل او دا مور ته وایمه کومه ګوتمۍ چې تاسو راوړې ده هغه نقلي ده تاسې ټول چیرته یئ ماشومان به اوس راورسېږي کوم څوک شته اوهو څه دي دا ټول څه دي خوښې جانې تبکې چې کومې شړومبې جوړې کړې هغه خو خرابې شوې ماشومان به اوس څه وڅکي اوهو مشرق خوښې جانې موږ خو همدا ویل دا وګورئ دا شړومبې موږ په خپلو لاسونو چمتو کړي دي تاسې دواړو دومره زر اوه خوښې جانې یوه شېبه هم د سرګرولو لپاره موقع پیدا نه کړه ډېر کار مو وکړ که تبکې ته په تمه کېناستلو ته تبکې نه چیرته ده تبکې خو تبکې خوښې جانې موږ نه ده لیدلې لکه چې د شړومبو د خرابېدو له کبله شرمېدلې او له کور نه تښتېدلې ده پرته له ویلو تبکې څنګه تلی شي نه کیدای شي د دروف لیدو ته تللې وي کوم څوک شته ما له دې ځایه وباسئ ما له دې ځایه وباسئ کوم څوک شته اوبه واخله ورور جانه
مننه کوم رښتیا نیمې ترورې ستاسو د لور د کوژدې ګوتمۍ د الماسو ده او که د سرو زرو اوه ګوتمۍ خو د دوی په خوښه ده خالص سره زر دی مګر ډېره ښایسته ده زه لیدلی شمه هو لورې سل ځله یې وګورې خورجانې یو ځل یې ګوتمۍ درته ښکاره کړه راکې که نه هغه بخښنه غواړم چې د لاسه نه مې وغورځېده ستونزه نشته لورجانې دا خو نقلي ګوتمۍ نه ده چې اوبو کې خرابه شي دا خو خالص سره زر دي اوهو دا خالص سره زر دي پوه شوئ اوهو یوه شېبه زه بېرته راځم اوهو هجلۍ په موږ دې د کم عقلو ګمان کړی څه ته ګورې وایي مخه هر څومره چې غواړم وایي مخه په دې ګوتمۍ باندې هېڅ هم نه کېږي ځکه چې دا نقلي نه ده اصلي ګوتمۍ ده خالص سره زر ده او ته ته وایي هوښیاري هوښیاري او موږ په دې باندې پوهېدلو چې ستاسې مور زموږ ټولې خبرې اورېدلې دي او موږ په دې باندې پوهېدلو چې ته هرومرو کوم څه کوې او بیا موږ بازار ته لاړو اصلي ګوتمۍ مو واخیسته او تاسو چترویدي جانه او تاسې خو برباد شوئ اوس تاسې ولې غواړئ چې زموږ خوشحالیانې بربادې کوئ ها او د نیمې لور زموږ لپاره د ټول ژوند خزانه ده او د داسې خزانې لپاره که لږې پیسې مصرف شي نو توپیر څه دی تاسو خو ډېر پوه خلک یې پوه شوي به وایي نو که څنګه نو هیله کوم له دې ځایه لاړ شئ هیله کوم او هو زموږ په ژوند کې نوره لاسوهنه مه کوئ که نه څنګه چې اوس شرمېدلي یئ په راتلونکي کې به م له دې نه ډېر وشرمېږئ دروفه مورې تبکي چیرته ده ما ګمان کوه چې هغه تا سره ده یعنی چې هغه تللی ده انا مورې هغه تلای نه شي ما هغې سره ډېر اړین کار درلوده او هغه پوهېږي او دا دوسیه باید دفتر ته یوسي مورې مګر څو شېبې مخکې خو هغه هم دلته وه کیدای شي کوم اړین کار ورته پیدا شوي وي نو ځکه به تللی وي انا مورې تبکي ډېره بامسؤلیته نجلۍ ده که هغې کار هم درلودو نو زما له لیدو نه پرته نه تله نو زنګ ورته ووهه او پوښتنه وکړه چې چېرته ده تر هغو زه نور چمتووالی نیسم سمه ده سمه ده څه تبکي دفتر ته هم نه ده راغلی سمه ده همدا چې دفتر ته ورسېدله ما ته خبره کړه